نن ستا د خور سره سره والی رشتہ دارانو حال احوال معلوم کړئ لاړ شئ خویندې واده دي کور ته یې راوله شپه دوه پې وکه خپل کور کې لاړ شه تپوس یې وکه خبرګیري والا وایي دا د رمضان المبارک میاشت ده که په لیلة القدر کې زه عبادت کوم الله زما عبادت نه قبلوي خصوصا زنانو ته درخواست کوم چې دا رشتې برقراري کوي اکثر چې رشتې کټ وي دې کې د زنانو دخل ډېر نارینه نه خبر خو زنانه ورته وایي د غږ نه دی کړی او دې زمونږ کره نه و راغلی اپله راغلی و دلته رانغې دا قصې پرېږدی زنانو اخرت هم تباه کېږي اخرت هم تباه کېږي رشتې برقرار کوي دا ډېرې خوږې رشتې دي حدیث مبارک کې راځي وي دوه قدمونه الله ته ډېر خوښ دي یو چې سړی کور اودس وکړي او د فرض مانځه دپاره قدم اوچت کړي دا قدم الله ته ډېر خوښ دی یوه نیکي لیکي یوه درجه اوچتیږي او یوه ګناه پې الله معاف کوي دا دومره قیمتي قدم دی دویم قدم دی چې هغه د دې سره برابر دی ته به وایي د څه قدم دی چې سړی حج لځي سړی عمرې لځي تبلیغ لځي مدرسې ته ځي نه حدیث مبارک کې راځي دویم قدم چې هغه د دې سره برابر دی هغه قدم دی چې هغه د کور نه اوچت شي د رشته دار د ملاقات لپاره تا په روژه کې دا قدم اوچت کړی د کوره چې په دې الله زما یوه نیکي معاف کوي یوه مې درجه اوچتوي یو ګناه مې معاف کوي زمه چې د واده شوي خور معلومات کوي حدیث مبارک کې راځي په ټوله دنیا کې بهترینه صدقه پیژنئ په ټوله دنیا کې بهترینه صدقه څه ده چې وی د چا لور واده شي یا خاون مړ شي یا ورله خاون طلاق ورکړي او دا لور واپس تا کره راشي مونږ یې څومره بوج ګڼو دغه لور حدیث مبارک کې راځي په دغې لور باندې خرچه کول په ټوله دنیا کې د دې نه بله غوره صدقه نشته چې دغه واپس شوي لور باندې ته روپۍ لګوي دا دومره بهترین صدقه ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من عال جاریتین چا چې د دوو لوڼو پرورش وکړو د دوو صحیح تربیت ورله وکړو هغه بلوغ ته ورسېدلې او واده یې کړلې صحیح تربیت یې ورله وکړو نبی علیہ السلام فرمایي وایي دا بنده به په جنت کې زما سره داسې یو ځای وي دې دوو ورته ته وګورئ د دوو لوڼو صحیح پرورش دا بوج مګنئ دا بوج نه دی لوڼه خویندې ترورانې صحابي راغی وی د الله حبیبه ډېره لویه ګناه رانه وشوله فهل لی من توبتې د توبې سلار شتې نبی علیه السلام ورته وی هل لک ام مور دې شتې نه د الله حبیبه مور خو مې مړه ده وی د مور خور دې شتې خاله ورته عربۍ کې ترور د مور خور وی او د الله حبیب شته دی مې وی ورشه نیکي ورسره شروع که چې الله دې ګناه معاف کړي ګناه رشته داري دومره قیمتي څیز دی دا مه کټ کوئ مونږ ډېر وروڼه ولیدل ضرور سره نالګي او سبا اعلان وشي وی هغه رور یې مړ شو هدې په جنازه بیا ولاړي او بیا په جنازه باندې جاړي وي دا رور ما د ده سره رشته داري کټ کړې وه ما د ده سره خبرې نه وې کړې دا دومره لویه ګناه کبیره ده چې په لیلة القدر کې الله د هغې سړي دعا نه قبلوي چې د چا د رشته دار سره نالګي اے زنانو اے نارینو ټول رشتې بحال کوي تا تاسو ته چا ویلي چې دا تره